کاروباریان لره ورسه ورته ووایه چې یاره دا ستی کاروبار ټیک دی زنانې راځي تاسو د هغه مطلب اکثره ګراکان مې هغه دي نو دا تی خو څه خیال کوئ یاره موږ څه وکړو خپله حلاله روزي ګټو خپله حلاله ګوله ګټو نو موږ څه وکړو نو ښځې راځي په دې کې نو زموږ څه قصور دی یعنې د ده مقصد دا دی چې زه دا خپل کاروبار دا زه آزاد یم ما چې څه رقم پیدا کولی ما چې څه رقم پیدا کولی خبره دا ده علما فرمایي که یو سړی راولاړ سو د یوې زنانې سره خبرې کولې که څه موږ ته و دې زنانې پرېږدی ته څوک د مور څوک یې مور بولي څوک یې خور بولي څوک یې زوی بولي ټیک سلو په دا مور و خور په زوی سړی خلاصېږي نه والله العظیم که خلاصېږي فرمایي که یو سړی د یو زنانې سره خبرې کوي نو دا د ده خبرې چې د قیامت په ورځ دی بیا هغه عذاب وویني دی به وایي کشکې ما صرف ویلولی په غوږو کې دننه اچولی دا به ډېره شوی تر دې چې الله رب العزت و ما ته کومه سزا چې د هغه راکړه ده یعنې یو سړی ښکاره ګناه وکړي عزیزانو و زنانه دراله ټیک د صحیح د ګراک دی دا ستا نظر دا په کوم کتاب جایزه دی که ته وایه نو خو یو ډاکټر ته به علما جواز ورکړی چې ډاکټر مجبوري ده یو غټه مجبوري ده اوس په دوکاندارۍ کې څه مجبوري ده عزیزانو په دوکانداري کې څه مجبوري ده دا مجبوري ته که دا وایه زه مجبور یم زما دا کاروبار دی موږ څه وکړو اشه تر ټولو بېغیرته دنده زما په فکر باندې بېغیرته دنده هغه کاروبار دی چې خلک د زنانو کپړې جوړوي درځیا نه دي بېغیرته دنده زما په فکر چې هره ښځه دا کپړې وروړي دا هم د بېغیرتي انتها ده او چې دا هر سړی جوړوي دا هم د بېغیرتي انتها ده اوس یو سړی ولاړ سي هغه وایي مولوي صاحب خو ته یې ویل دي حلاله روزي پیدا کوئ موږ ویلي دي حلاله روزي پیدا کوه دا د پښتون آباد مزداوي چلوي د حلاله روزي ده لیکن دا ته چې ارنونه ورکوې دا ته چې چاته لاره نه ورکوې دا ته چې بې ځایه ګاډۍ بس ودرې شاته 10 موټران درپسې ټیک سولو دا ته چې یو سپین ږیری یو سپین سری شوه کېږي تا بس په چلتک کې ته دغه شوه کوې نو دا اوس حلاله روزي سوله هر سړی وایي زما روزي چې دغه حلاله ده خو لیکن هلته چې شاوخوا ورته وګورې و اطراف ته یې وګورې هغه بیا مردار دی هغه حرام دی ټیک سلو نو دا تر ټولو بېکاره دنده ده او غټ داستان دی یار موږ ګرده ورځ شاپینګ سینټر والا لره ورسه ګرده ورځ و ښځو ته سبحان الله استغفر الله دوی و دې ته خور وایي خور سړی چې و کور والا ته خور وایي نو دا ستا خور کېږي نو پرېدې ښځې دې هم نه خور کېږي په دا نه خلاصېږي خلک مه خطا باسه په ژرو په تسپو په تبلیغو په فضایل اعمالو په تعلیم په دا خلک مه خطا باس منافقت مه کوه شیطانت مه کوه الله او د الله د رسول په دین باندې لوبې مه کوه خطا د وسول الله دې معافي راته وکړي ټیک سلو دا مه کوه زما د خور په نیت ورته کتل ما د لور په نیت ورته کتل پیغمبر علیه الصلاة والسلام خوندې نه وې دا یې خوندې نه وې چې بیا هم ورته فرمایلې ستا ته زه لاس نسم درکولی زما او ستا لاس حرام دی نبي و ټیک سلو دا خدای ګپه نه ده یاره ګرد ورځ و ښځو ته سودا یې ورکوي ګرد ورځ لا هم ته خوشحاله یې هم ته نه یې پښېمانه پر دې خبرو یاره موږ نو مجبور یو نو څه وکړو نو یاره خامخا انسان دی لکه انسان دی موږ د هغه درته وایو معافي د الله څه وغواړه هغه ملګري راته وایي نو موږ څه شو مولوي صاحب هم چې د هرې ښځې سره دې خبرې وکړې سودا دې وکړه هغه بعد استغفار ووایه استغفر الله استغفر الله بس خبره خلاصه ده دا مه کوه دلایل مه وایه عذرونه مه پېښوه نه په دې باندې ته خلاصېږي